اولنۍ خبره دا ده چې زموږ پارلمنټ یا زموږ قومي اسمبلی یا زموږ سینټ یو بیل چې دی هغه منظور کوي، هغه یې پاس کوي. د بیل متن دا و چې تر 18 کاله لاندې کم عمره که بچی ده که بچی دی واده کولی نسی. یعنی خبره دا ده چې دا قانون یې جوړ کوي یا یې پاس کوي چې کله یو ملا نکاح پړاوي یا نکاح چې دا هغه وایي یا نکاح اچوي، نو به دی لازمي د دې خبرې پابند دی چې دغه بچی او بچی د 18 کالو یا په آخوا دي که نه. که تر 18 کالو کم ولو، مثال را واخله چې یو میاشت تر 18 میاشتو کم و، یا مطلب د 19 کالو د 14 د 15 کالو، بیا به هغه ته سزا میلاویږي، هغه ته به 2 کاله قید ورکول کیږي او پلانې دا خبره چې ده هغه سوې ده. اولنۍ خبره خدا د عزیزانو چې موږ مسلمانان یو الحمدلله، بیا زموږ د وطن نم اسلامي جمهوریه پاکستان دی چې دا اسلامي لفظ ورسره رالی، نو معنا دا سوه چې موږ مسلمانان یو، د قرآن و د حدیث و د اسلام خلاف په بیل جوړو هم نه او پاسو هم نه. اوس دلته چې دا کم بیل جوړ سوی دی یا کومه مسله راغلی ده یا کوم مطلب یو مجلس دی په مخه اخستی دی، دا د قرآن او د حدیث سراسر خلاف کار دی، ناجایز کار دی. دا د قرآن او د حدیث گویا انکار راځي. قرآن اجازه ورکړې ده، حدیث اجازه ورکړې ده، الله اجازه ورکړې ده، رسول اجازه ورکړې ده. زه او ته یا بل غمخوره د دنیا راواخله هغه راولاړېږي وایي یا دا کېدلی نسي، دا مطلب ماشومان دي، دا پلانۍ. زموږ دپاره الله و رسول، زموږ دپاره د الله کلام د محمد رسول الله طریقې او سنت دا حجت دی، دا دلیل دی، پر دې باندې زموږ ایمان دی. دغه یوه خبره بل ورسره شته چې کله یو بچی یا بچی ځوانان سوي نه یي، زه پښتو تورې وایم نه، زه مطلب اسانه تورې وایم، ځوانان سوي نه یي، دا نه خپله نکاح کولی سي، نه د خپلې نکاح اجازه چې د هغه ورته سته. یعنی یو کوچنی بچی دی د 8 د 10 د 11 کالو دی، دی اختیار نه لري چې دی نکاح وکړي. یا یوه بچی راواخله هغه مطلب و هغه ځوانۍ ته رسېدلې نه ده، بیا دا راولاړې سي په خپله نکاح وکړي، دا جایزه نه ده. ها چې کوم یې سرپرست دی یا ولید دی یا بابا دی